د یوې کمپنۍ د شواهدو پر بنسټ د لوړپوړو کاروونکو حسابونو ته د فیسبوک قوانین بل ډول عملي کیږي. دې چارې ته د وال سټریټ جورنال لخوا کتنه شوې ده. دا پروګرام چې کراس چیک یا ایکس چیک ورته ویل کیږي په پیل کې د ژورنالستانو، ویاندویانو او سیاسیونو د کړنو د کیفیت د کابو کولو دپاره و، خو اوس بیا د میلیونونو ځانګړو کاروونکو د خوندي ساتلو دپاره کارول کیږي. د دغه کمپنۍ د عادي قانون د پلي کوونکي پروسې څخه چې د 3 بلیونو کاروونکو څخه زیات دي، ځینې یې راجلا سوي دي او د دغه قانون څخه په امان دي. خو هغه نور بیا چې کله د تاوتریخوالي په اړه څه خپروي، بیا نو د فیسبوک د ادارې لخوا چاڼ کیږي چې ځینې یې بیا ممنوع کیږي. په 2019 کې د فوټبال یوه لوبغاړي نیمار ته دغه ځانګړې اجازه ورکول شوې وه او ده بیا د هغه ښځې بربنډ انځورونه خپاره کړل چې دی یې په جنسي تیري تورن کړی و. دغه انځورونه وروسته تر هغه لرې سول چې په لسګونه میلیونه مینوالو ولیدل. ایکس چیک په 2020 کې 6 میلیونه کاروونکي لرل. فیسبوک همداراز خپل نظارت پاڼه هم وڅارله او هلته په لیکلې بڼه ورته راغلي وه چې دغه سیسټم د لوړپوړو چارواکو دپاره دی، خو په اړه یې کومه مهمه پریکړه ونه سوه. کله چې فیسبوک په عام محضر کې قانون جوړونکو او څارونکو ته د دغه ډول موضوعاتو په اړه خبرې کوي، لکه د ایکس چیک د خپلې نظارت پاڼې په اړه، دوی ته نیمګړي او یا هم دروغ ځوابونه وایي او د حقیقت د پټولو هڅه کوي. فیسبوک تر 100 بلیونه ډیره ګټه ترلاسه کړې ده او ارزښت یې تر 1 ټریلیون پورې رسیږي.